فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. جزاك الله. بیا د ملي سرود په ټیم کې شامل دي اسد هارون. ټول د ملي سرود د درناوي لپاره په خپل ځایونو کې ودرېږئ او په سینو باندې لاسونه کېږدئ. د افغانستان ملي سرود بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث شریف حضرت عبدالله ابن مسعود روایت کوي چې ما د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې کوم یو عمل د الله تعالی په وړاندې ډېر محبوب دی. هغه وفرمایل په وخت سره لمونځ ادا کول. بیا مې وپوښتل چې کوم عمل د الله جل جلاله په وړاندې ډېر فضیلت لري. هغه وفرمایل هغه مبارک وفرمایل د مور او پلار سره نیکي کول. په بل روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایلي رضا الرب فی رضا الوالده وسخط الرب فی سخط الوالده. ترجمه د الله جل جلاله رضا د مور په رضا کې ده او د الله جل جلاله غصه او قهر د مور په ناخوښۍ کې ده. جزاک الله. جزاک الله. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syazal Al-Bazar Al-Fadil kita kaumnya wajib dengan atas tolak. दोज़ख पर दोस्त है चाहता जन्नत चाहता दोज़ख पर दोस्त है दमूर जन्नत मूर और जन्नत संग जलावली कम हो जैसा समीना हो जाहिर लगी इजरा शरीफ दफर तकशे शेरवानी اولاد المور یو داسې ده چې هغې خپل مور یو خوږ غزل ده. سمندر ویل مور یوه غاړه ده. سندرغاړه ویل مور یوه خوږ او ښایسته سندره ده. استاد ویل مور یو ښکلی کتاب ده. موسم ویل مور د پسرلي لومړی سرحد ده. ما چې کله د دوی ټولو بیان کړم وویل چې مور هغه ونه ده چې د سوري ونې لاندې کښېني ستړي غونډه لري کېږي. میرا غونډه نړۍ نړۍ مننه. دنیا سے دا خو بس خشی خوش میدان دے. دنیا سے دا خو بس خشی خوش میدان دے. یو مور هم ژوندون او هم جهان دے. او اوس د خالد روز هیله کېږي چې راشي موږ د خپل چمتو شوی شیروان. ستا د قدم لاندې جنت دی مورې. ستا د قدم لاندې جنت دی مورې. څومره خالص ستا محبت دی مورې. زما غم ته په خپل ځان تېروې. مینه خو ستا د خدای رحمت دی مورې. څوک چې د مور په دعا راشي څوک چې د مور په دعا راشي هغه سړی به الله نه خرابوي نه. او د سلیم روز هیله کېږي چې راشي خپل چمتو شوی مطلب وړاندې